او دغه کړی دی، په حساب روغې نیولی دی. همدارنګې 2 نور جاسوسي د ډرون تیاري پکتیا او ومنئ. نن 3 مارچ کال 2026 چې د سې شنبې ورځ سره سمون خوري، د روژې مبارک 14مه او ستاسو خدمت کې حاضر یم. د دنیا حالات کړکېچن دي، د سیمې حالات هم کړکېچن دي. تاسو معلومه ده جنګونه روان دي، خو په بېدریغه روان دي. هم په پاکستان او افغانستان ترمنځ 4مه ورځ ده، او هم په ایران کې 3مه ورځ ده، د ایران او د امریکا او د اسرائیل، او اوس پکې عربي نړۍ او غربي نړۍ ټوله را داخل کیږي. نو په دې اړه معلومات دي ستاسو سره شریکوم. په حساب د هر ځینې یو دستګل مې راخیستی دی. امید دی چې ستاسو د خوښې وړ وګرځېږي، خوښې او د توجه وړ وګرځي. لپاره دی چې دا خو د خوشحالۍ دغه پکې کم دي او د خفګان زیات دي، خو بیا هم د نړۍ خبرونه دي، تاسو سره به شریکوو. هر ورځ مختلف خبرونه راځي، مختلف دغه کیږي، مختلف تحلیل او تجزیه یې نه کیږي. خو دا همیش زه تاسو وایم چې خبر ثابت شی دی او تحلیل متحرک او متغیر شی دی. تغییر خوري خبر، تغییر نه خوري خبر. ثابت شی دی، دغه شی شوی دی، دغومره مړي شوي دي. که هغه خبر دغه په حساب ثقه‌ایي، هغه تغییر نه خوري. اما که فرضاً تحلیلي چې ولې څنګه شوی دی، په کوم اساس شوی دی، دا په هغې کې تغییرات راتلی شي. د څو زاویو نه مختلف تحلیلونه راتلی شي، مختلف نظریات. راځم د لومړۍ موضوع زموږ تاسو د افغانستان او د پاکستان د جنگ ده، او دواړو طرفه یو په بل باندې بریدونو ته ادامه ورکړې ده. همدارنګې په قندهار کې د پاکستان 2یم دغه ډرون دی راکوز کړی دی او دغه کړی دی، په حساب روغې نیولی دی. همدارنګې 2 نور جاسوسي د ډرون تیاري پکتیا او د خوست په سر باندې رانسکوري کړي دي او له منځه یې وړي دي. افغانستان خپل هوایي بریدونو ته پر اسلام آباد او پیښور باندې ادامه ورکړې ده، بیا یې هلته بریدونه کړي دي. د افغانستان د ډیورنډ له کرښې نه هاخوا ته اوښتی دی او د هغې بعضې سیمې نیولې دي او د ځنګل پوسته یې ترېنه کاملا نیولې ده چې دا دغه. او په همدارنګې پاکستان د کونړ په هجرت په کلي باندې برید کړی دی او هلته په حساب بمباره کړی او خلک یې وژلي دي. د دواړو ملکونو ترمنځ حالات اوس هم کړکېچن دي. دواړه یو په بل بریدونه هم کوي او په سرحدي او هوایي دواړه په بریدونو تعرضات روان دي. د پاکستاني میډیاګانو ادعا کړې ده چې پاکستان 100 کیلومتره دننه افغانستان کې خاورې نیولې. 100 کیلومتره معنی دا ده چې د جلال آباد به ټول نیولی اوسي. دروغ وایي، کاملا دروغ وایي. خو بعضې میډیاګانې دا وایي چې اسلامي امارت د پاکستان 30 کیلومتره دننه تلی دی او هغې 30 کیلومتره یې نیولي دي. زه فکر کوم چې دام صحیح نه دی، ځکه اسلامي امارت دومره وړاندې نه غواړي لاړ شي. هغې صرف دا سرحدي ساحې پاکوي او خلاص. دواړو خبرونو کې ماته صداقت نه ښکاري. نو د ده لپاره دغه څه چې و دا مې ستاسو حضور ته وړاندې کړل. دویم خبر دا دی چې پرون ما تاسو ته خپل په خبرونو کې ویل چې یو ناتایید شده خبر دا دی چې نتنیاهو دغه وزیر دفاع څه جنرالان او قمندانان د ایران په برید کې وژل شوي دي. د وزیر دفاع او د جنرالانو خبره درسته ده، خو د نتنیاهو په عقل ویل کېږي چې دا په اسرائیلو کې موجود نه دی. په دې باندې داسې تفسیري خبرې راغلي دي چې یو ګمان دا دی چې د کورنۍ سره برلین کې دی، یعنی جرمني ته تللی دی، او بل ګمان اغلب دا ویل کېږي چې دا په قبرس کې دی. تاسو ته معلومه ده چې تیر 12 ورځني جنګ کې هم د اسرائیل نه وتی و او تلی و قبرس ته تلی و، یونان ته تلی و، هلته د څو ورځې تېرې کړلې، بیا بېرته راوګرځېده راغی. ویل کېږي چې ګواکې ډونالډ ټرمپ د ده پټنځی، یعنې د کور او د دفتر او د ادرسونه ایران ته خدمت کې ورکړي وو چې د نتنیاهو باندې برید وکړي. او نتنیاهو هم څنګه چې د خامنه‌ای د منځه وړی، هغې نتنیاهو د منځه ویسي. دا کوم داسې یو دغه ویل کېږي چې د دې اطلاع د CIA د دې معلوماتو اطلاع موساد ته لاسته ورغلې وه او موساد د دې اطلاع پر اساس باندې نتنیاهو یې قبرس ته رسولی دی او هلته دی په یو بنکر کې پټنځی کې دی، کوم ځای کې چې حتی ایران قبرس باندې هم وار وکړ، هغه ځای هم قبرس کې دا کړی دی، خو معلومداره ځای نه دی وهلی، په قبرس باندې عمومي وار یې کړی دی. نو د ویل کېږي دی هملته دی او پټ دی.
نو دا نړیوال استخباراتي لوبې دي، هر شی امکان لري کېدای شي چې دا نظریات وسی چې دغه خامنه‌ای د منځه ځي، نتانیاهو هم لاړ شي، د منځه دوه نوي رهبرګانې راشي او موضوعات بدل شي او د کینې سره خبرو ته د امکانات هم شته دی. نو په دې اساس باندې دغه یو هلته یو کلي دغه دی خو ویل کېږي چې دا سړی لا وژل شوی نه دی، ژوندی دی، خو د په کور باندې ایرانیانو په کور او په دفتر باندې بریدونه په اسرائیل کې ایران کړي دي او دغه کور هم وران شوی دی، هلته چې څوک هغه کسان وژل شوي دي، خو دی خپل د کورنۍ سره دا ټول محفوظ دي او په اسرائیلو کې نه دي. یعنې دغه د اسرائیلیانو دغه دی چې د هغې د ایرانیانو ټول ځایونه دوی ته معلوم وو، راغلل هماغه ځای نه ووهل، مشران یې عمل ته ووهل. خپله چون دا کار یې دوی سره کړی دی، پوهېږي چې ایران د دوی ځایونه وهي، دوی مخکې نه د سیمې نه وتي دي، ځانونه یې محفوظ ځای ته رسولي دي. دریم نړیوال دغه دا دی چې اسپانیې امریکا نه غوښتي دي چې خپل اډې خالي کړي او د اسپانیې نه دې ووځي او دې ته اجازه نه ورکوو چې د اسپانیې د اډې نه د هیڅ مملکت په مقابل کې برید وکړي او استفاده ترې نه وکړي. ښکاره خبره ده چې هیڅ مملکت نه مطلب ایران دی، ځکه چې اوس فعلا د امریکا جنگ د ایران سره دی او دی ورته دا نه کوي. څنګه چې په پروني خبرونو کې مخکې له هغې نه ما تاسو ته دا خبر درکړی چې برطانیې خپل بېطرفي اظهار کړی وه چې موږ به په دې جنګ کې نه داخل کیږو. اوس هم برطانیې امریکا ته د دیاګو ګارسیې د جزیرې نه د ایران په مقابل کې د ګټې نه اخیستلو ممانعت کړی دی، ورته ویلي چې دې ځینه ته فایده نشي اخیستلی، دا دغه نشي کولی. خو تر څنګ کې برطانیې، جرمني او فرانسې دا ویلي دي چې دا جنگ چې دی دا لمنې په پراخېدو ده او دی ایران لګیا دی زمونږ ملګري یعنې عربي نړۍ ښودلی ده دا وهي او هلته وګړي وژل کېږي، د ده مخنیوی په کار دی. موږ په جنگ کې نه را داخلېږو او موږ دې کې د مستقیما د امریکا تر څنګ نه ودرېږو، مګر د ایران سره باید دا دغه وشي چې د ایران مخنیوی وشي چې دغه میزایل دی چې دي دا په خلکو باندې په عربي ملکونو کې لا نشي د دې مخنیوی کې. د ده لپاره انګلیسان ویلي دي چې په قبرس کې چې د دې کومه قوا ده دا به 40 ساعته د تیاري دا په فضا کې وي تر څو کوم میزایل چې راځي د هغې مخه ونیسي، خو په خپله به په برید کې ګډون نه کوي. همدارنګې جرمني او فرانسې هم دا اظهار کړی دی چې دوی به د مخنیوي لپاره به کار کوي، خو د امریکا سره به په دې جنګ کې نه اشتراک به نه کوي. همدارنګې ویل کېږي چې تېرو 2 ورځو کې ایران د امریکا 4 امریکایي عسکر وژلي دي او همدارنګې 3 د دوی جنګي الوتکې راپرځولې دي. په کویت کې د امریکا الوتکې رالوېدلې دي، ایران وایي چې دوی راپرځولې دي، اما امریکا وایي چې دا په دوستانه ډزو کې. دوستانه ډزو نه مطلب دا دی چې یعنې خطایي کې لګېدلې دي، د دوی خپل نه دي، د ایران نه دي وهلي، اما ایران ادعا لري چې دا موږ وهلي دي. همدارنګې د سفارت د امریکا په عراق کې، پاکستان کې او ځینې نور عربي ممالکو کې د حملې لاندې راغلي دي. په پاکستان کې خو د پاکستاني پوځ خپل پاکستاني وګړي په ووژل، ځکه چې په اسلام آباد کې چې حمله شوې وه، په کراچۍ کې 8 تنه پکې وژل شوي، کېدای شي دا به زیات شوي، خو کوم وخت چې ما خبر اخیسته ویل کېږي چې 8 تنه په دې کې وژل شوي دي. د امریکا په سفارتخانې باندې برید کړی و. همدارنګې حزب الله د اسرائیل په حیفا دغه کې برید کړی دی او هلته یې د دې اټومي دغه اډۍ چې ده دی ورته وهلې ده، وبخښئ د اټومي نه د میزایل اډۍ ورته وهلې ده او اسرائیل بیرته د ده په مقابل کې د لبنان باندې بمبارد کړی دی او هلته یې وهلې. یعنې دلته ایران سره هم جنګ کې دی، هلته لبنان هم وهي، بل ځای هم وهي، بس هر خواته یې لاس اچول شروع کړي دي. خو حزب الله د دوی د حیفا د میزایلونو اډه په کلکه سره وهلې ده. همدارنګې بل خبر دا دی چې د علي خامنه‌ای کورودانې چې په دې بمبارد کې زخمی شوې وه، لا ژوندۍ وه، په شفخانه کې وه، هغه په شهادت رسېدلې ده، هغه هم خپل په حساب ژوند الله ته سپارلی و، لبیک الله ته سپارتلې ده. نوم یې و منصوره باقرزاده، یعنې د خامنه‌ای د ښځې نوم منصوره باقرزاده و او دا وژل شوې ده. همدارنګې ایران ادعا کوي چې تر اوسه د امریکې په 11 اډو کې چې په سیمه کې دي د هغې نه 20 اډې ورته وهلي دي او کافي ضرر یې ورته رسولی دی.
همدارنګه ایران د اسرائیل په اټومي مرکز باندې برید کړی دی او ویل کېږي چې اټومي تشعشعات نه شروع شوي دي او دا به سیمې ته خطرناک وسی. همدارنګه سپای بازاران وایي چې امریکا او اسرائیل د ایران برید له پاکستان له طرف نه کړی دی. کوم شی چې ما تاسو همیش پیش بینی کوله چې که امریکا برید کوي دا به د پاکستان د لارې نه کوي. اوس ایران دا خبر تایید کړی دی چې د امریکا بریدونه پر ایران باندې د پاکستان د خاورې نه شوي دي او دا که چېرته فرضاً دا ادامه پیدا کړي ممکن چې د ایران او د پاکستان جنګ ونښلي. همدارنګه ایران د عراق د ګیس پایپلاین چې دی ځکه چې د عراق 80% ګیس چې دی دا د ایران نه ورځي او دغه پایپلاین په عراق باندې قطع کړی دی او ګیس یې بند کړی دی. همدارنګه د هندوستان وزیر دفاع راجنات سنگ یو ځل بیا ویلي دي چې د پاکستان ته خبرداری ورکړي چې بریدونه بند کړي که نه د هند د سخت ګواښ سره به مخ شي. نو دلته موږ تاسو ګورو چې هندوستان صرف ګواښونه کوي او خبرې کوي عمل نه کوي. که اقدام وکړي جدي اقدام وکړي نو وی وهي دا به ډېر پوخ کار وشي. دا هغه شی دی چې ملت د افغانستان غواړي او د دې ازلي دښمن ته د دوی زړونه سخت ډک دي خو تر اوسه پورې هندوستان صرف ګواښونه کوي. جیسوال راغی ګواښونه وکړل. نریندر مودي ویلې چې پاکستان د نور د وارونه له جنګ لا نه شوی چې نریندر مودي ویلې که وار یې وکړه موږ به د افغانستان غچ اخلو. دا د اوس دا خو د څلورمه ورځ د جنګ روانه ده هندوستان خو هیڅ هم نه کوي. خو دومره دی چې دلته دننه اوس موږ ګورو چې د اسلحې استعمال کې لږ لږ تغییرات راغلي دي. که خدای وکړي هندوستان دا په پټه باندې سامکاري کړي دا به ډېر لویه خبرې دا هم د خوشحالۍ ځای وي. آخري خبر مې دا دی چې د ایران د عربي نړۍ د پیساب اقتصادي او د تماس کړیګانې لګیا دي وهي تر څو چې دوی په اقتصادي توګه دومره دغه شي ټیټ شي چې نور د امریکې سره دوی د علایق قطع شوي دی بزنس خراب شي. د فایبر او انټرنیټ سیستم د انقطاع پروګرام دی چې دا که د قطع کړي هلته نور بیا خارجان نور نه اوسېږي دا چې میلیارډونه ډالر راځي او سرمایه ګذاري کړي دا بیا نه کېږي. د پټرولو لاره خو د هرمز بنده کړې ده. د LNG ګیس لاره یې بنده کړې ده. هوایي فضا یې خپله محدوده کړې ده هغې نه پرواز نه کېږي او د پروګرام دا دی چې د برقي ریاکټرونه او د اوبو ډیسلینیشن سیستم چې دی دا به وهي. په دې رقم سره به دغه عربي نړۍ چې د امریکا غلامه ده دا به کاملا په ځمکه پرې راپرېوځي او په هغه صورت کې به بیا دوی په امریکا ته چغې وي امریکایي مرسته ته نه راځي. اگر چې نن امریکایانو دا خبره کوله چې دوی دا جنګ ممکن 4 هفتې دوام وکړي او په آخر کې به دوی وایي چې دا نظام به راوپرځول شي او کوم نظام چې د هغوی د خوښې دی هغه به حاکم کړي. یعنې هلته یو نفر یې کېنولی دی ممکن هغه راولي او ممکن چې همدې دننه نه کوم نفر د تغییر د نظام کې دوی سره مرسته وکړي او دوی خپل هغه اهدافو ته ورسیږي. دا و د نن ورځې خبرونه چې تاسو حضور ته مې وړاندې کړل. هیله چې برنامه وګورئ خوا کې دوستان سره شریکه کړئ. تر بل برنامې چې تاسو حضور ته حاضرېږم تاسو په لوی پروردګار د عالمیانو سپارم وما علینا الا البلاغ.